مفتی طارق مسعود صاحب چې دی او هغه مفتی عبدالواحد قریشی صاحب هغه دواړه چې دینو اول هغه چونکه بیان ورکړو مفتی طارق مسعود صاحب دا کم پیسې چې په پنجاب کې ملاویږي 25,000 روپے ورکوي اوس نو د دې چونکه وفاق والا علماء کرام او څومره چې د جمعیت علماء اسلام علماء کرام دینو هغه وی شعر د دې مخالفت کوي هغه په تایید کې بیان ورکړو چې یاره دا غستل پکار دی او د دې مالی حالات چونکه کمزوري د علماء کرام نو دي تر بسنه سهاره به ته دینه ملاویږي نو کو تاسو د دوانو خبرو خو د بیانونه دي د دوانو خو د دوانو خلاصه تاسو راواخله او د دوانو خلاصه تاسو وګورئ یو ځای کې نو تاسو ته خبره واضح شي الته کې مفتی طارق مسعود صاحب چې دی هغه وایي چې کله عمران خان په کې پی کې کې هغه حکومت او اولته اعلان وکړ چې موږ علماء کرام ته 10,000 روپے ورکو نو وی چې هغه ټیم هم چونکه موږ علماء کرام سره د دې مالی حالت موږ ته معلوم دی نو دا مالی حالت د وجه موږ د علماء کرام مساعد وکړو چې د 10,000 روپے دی غستل پکار دی او حکومت لا پکار دی چې ورکی ولا وی هغه ټیم موږ تایید کړو اوس چې دینو موږ دا هغه ټیم نواز شریف دا خبره دا سوچ د عمران خان تایید شو نو دا نواز شریف دی مخالفتو اوس نواز شریف دی دا اعلان کړی دی عمران خان خو نه کړی مونږه بیا هم تایید کو نو وی کچاري مونږه د حکومتونو د وجه داسې کولې یا د چاپا یو پارټي د پارم داسې کولې نو کې دي چې هغه وخت تایید کولې اوس هم بیا انکار مونږ په دوانو وختو کې تایید کو نو کدی خبره دا سوچو کې نو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب چې دی نو داغه خبره داغه نه چون چې رو باسي نو هغه دادی چې مونږ د عمران خان په وخت کې مخالفت کړو او مونږ د نواز شریف په حکومت کې مخالفت کوو نو چې څنګه تاسو په دوانو کې تایید کړو دا مونږ په دوانو کې مخالفت کوو کنه او چې کوم زمونږ د بزرګانو هغه خبره رو باسي د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د دې په باره کې چې دغه رو باسي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې زه په دې غریبانو علماء کرام باندې ډېر زیات خپکیږم زړه مې په خپکیږي خدا علماء کرام چې دي د کله د سرکار د طرف نه چرته وظیفه مقرر شي یا پیسې وته مقرر شي نو بس بیا دی بالکل پریوزی په یو طرف باندې او ناراستی پکې راشي او بیا دی د دین کار نه کوي او چې کله دی ته د حکومت د طرف نه وظیفه نه ملاويږي او د مدرسې د طرف نه سلک ډېر ملاويږي نو بیا دی خپل کار خټېټ کوي زبردست لګیای او زه به تاسو ته یو بل خبره مکم چې په دې معنی مفتی طارق مسعود صاحب چې دی هغه بیان ورکوي نو هغه د مفتی عبدالرحیم صاحب شاګرد دی او مفتی عبدالرحیم صاحب چې کوم دی نو هغه د مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه دا هغه شاګرد دی نو که تاسو سوچو کې نو په احسن الفتاوا کې مفتی رشید صاحب په جلد نمبر 8 کې دا خبره لیکلې ده چې د حکومتونو نه فائدې اغستل یا د حکومت نه څه پیدا اغستل داسې قسمه مراعات اغستل دا ډیر زیات مضر دی وره نو دا رستو وخت کې به ډیر زیات ضرر تاسو ته رسي نو اوس یاد ساته وره چې کچاره د مشرانو خبرو ته وګوره او د مشرانو اقوال ته وګوره او خاص طور باندې نور مشران هم تنسټ تکي صرف دا جامعۃ الرشید بانی چې کوم نه د مفتی رشید صاحب رحمت الله علیه داغه فتوی ته وګوره او په هغه کې خبره ته وګوره نو بیا هم دی خو دا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب د خبره تایید ملاویږي او زه به تاسو ته په دې کې منځ یو خبره وکما چې ګوره هغه وی تاسو اخله نو دا هغه خبره چې کوم دانو دام زکه چې وخت به تور کی او بیا به بند کینو د دې باغه اخراجات به سیواشي او بیا د لپاره قانوني کاروایی نه ده شوی نه په اسمبلی کې شوی ده نو بیا په یک دم بند کړو د هغې اخراجات به سیواشي وي بیا به د علماو ته تکلیفي نو هغې دا خبره چې ده نو د دې د منځ لار به تاسو ته وښیم دا خو مفتی عبدالواحد قریشي صاحب دی فرمایي چې بالکل ما اخلی نو د منځ لار دا ده چې علماء کرام څومره دي درس و تدریس کوي امامت کوي نو دی له پکار دا دي چې دې سره سره دي د تدریس سره امامت سره دي ځان له معمولی غونډه کاروبار شروع کی نو هغه معمولی کاروبار چې دی کوي او غرور په بره باندې زینو ان شاء الله هغه په نسوک بندولی شي او د خپل لاس کار وي او په مزه مزه چې شروع کی نو ان شاء الله یو ورځ به داسې راشي چې دا به ډیر زیات مضبوط شي دا کاروبار
نو دا د منس خبره ده کوم علما کرام په دې کې مشوشي کنه وي چې کم طرف ته لاړ شو نو تاسو دغه طرف ته لاړ شئ ځان لا وړو کې غونته په منس کې کاروبار شروع کې بس مو حکومت طرف ته ځکه سینا اخراجات هم سیوا شو بیا د معنی بن کی نو ما هغه طرف ته ځه او مدارج لکه تاسو به چا دغه کېږي هم نه خپل خپو باندې به ودرېږي او مضبوط پشه نو یاد ساته دا اختلاف پورې ساتل پکاري ما تاسو ته خبره کړې چې مخالفت نی پکا اختلاف دا چلیږي په دې کې با علما کرام او تودیته یو خلار مخې ته راشي د دوانو دلایل به اوري د دوانو خبرې به اوري خو نه په دې کې کنځلې چاته کول پکار نه بد رد ویل پکار دي دې کې به ان شاء الله یو خپل او کولو لار مخې ته روزي